دا د ابواب البرنا شپږم حکم دی. الله فرمایي چې د حرام نه ځان ساتئ. حرام خوړل دا ډېر یو ناکار عمل دی. الله رب العزت قرآن پاک کے مختلف ځایونو کې ارشادات فرمایلی دی ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے خلقو حلال پاکیزه خورئ، حرام ځان ساتئ. بل ځای الله فرمایي فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. نو د حرام خوړلو نه الله رب العزت منع فرمایلی ده. د هر حرام کار نه ځکه دا د الله پاک د حکم نه عدول کولی، تجاوز کولی، سرکشی کولی، الله د دې نه منع فرمایله. دا آیات مبارکه فرمای د دې شان نزول دا دی چې دو کسان دا غوی د یو بل سره په ځمکه باندې جګړه وه. مقدمه او فیصله رسول الله صلی الله علیه وسلم عدالت کې پیش شوه. د دعوه کوونکي سره ګواه نه و. حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام د شرعي ضابطې مطابق پچا چې دعوه کړې وه هغه ته وی چې ته قسم وکړه. هغه قسم ته تیار شو. دغه وخت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بطور نصیحت دا آیات مبارکه تلاوت فرمای ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. خلق چې اخلي په لوزونو د الله باندې او په قسمونو باندې دنیا لگا نفع او فائدہ، دنیا اخلي، دنیا لپاره قسم کوي، د دنیا لپاره خپل لوز ماتي. نو په دې واقعیا باندې دا آیات مبارکه نازل شو چې پاغه کې الله رب العزت فرمایل چې ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے خلقو مخری مالونه د یو بل پناه حق باندې وتدلوا بها الى الحكام. امر سوی د خپل فیصله حکیمانو ته لتاكلوا فريقا من اموال الناس چې عدالت ته فیصله یو سي د دې د پاره چوخري یو ډله مال د خلقو بالاسم په ګناه سره، په ظلم سره، په ناحق سره، په زبردستی او په غصب سره. وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې دا زمانه دی. دا آیات مبارکه نازل شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شرعي مسله دا ده چې عدالت فیصله قسم یو سړی قسم کو چې دا مدعی سره گواهان نو مداله هغه قسم کو نو په دغه دروغ قسم باندې جج یا قاضي فیصله وکړه نو ظاهری تور خوش او په حقیقت کې دغه شی د نه کیږي، د په حرام. دغه شان یو سړی د دروغ گواهی وکړه، په دروغ گواهی باندې د سړی نه سیز واغس نو ټیک تا جج او قاضي فیصله وکړه هو دغه سیز په حقیقت کې د کیږي نه. دغه د دروغجن دی. د تزان معلوم دی چې ما دا گواهان مې په پیسو راوستي دي، په لالچ مې راوستي، یا د پته چې دا قسم ما د خدای قرآن د خدای نوم مې په دروغ استعمال کو د مال لپاره، نو دا د کیږي نه. نو دا آیات مبارکه دغه صحابو متعلق نازل شوی دی. حدیث پاک کې راځي، یو حدیث کې راځي چې کوم سړی حلال خور او د سنت مطابق عمل کو او مخلوق د خپل اظهار ثانین محفوظ ساتو دی به جنت ته ځي. صحابه عرض کو یا رسول الله نن سبا خدا حالات ستا په امت کې عام دي، ډیر مسلمانان د دې پابند دي،
پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې آینده به په هر زمانہ کې داسې خلق وي چې زما د سنت او د الله رب العزت د احکاماتو پابند وي. دا به په هر زمانہ کې. یو بل حدیث کې راځي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سلور خوونه داسې دي چې دا په چا کې موجود وي نو که د دنیا هیڅ شی د سره نه خو دغه سلور خوونه در لپاره د دنیا او د آخرت لپاره دا سلور خصلتونه د در لپاره کافی دي. یو دا چې د په امانت کې امانتداري د امانت حفاظت هغه څه شی دی یا خبره ده د هغې حفاظت کوونکی. دویم د رښتیا وي. دریم د اخلاق ښي. څلورم د حلاله خوري. نو دا څلور صفتونه چې په چا کې نو که د دنیا هیڅ یو څیز د سره موجود نه نو دا څلور خویونه دا څلور صفتونه د دنیا او د آخرت لپاره کافي دي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته درخواست وکړو چې یا رسول الله ما ته دعا وکړئ چې زما دعاګانې قبلیږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي اے سعد خپل رزق ته حلال کا نستب دعا قبلون کې جوړ شي. حلال رزق خورا بیا د الله ته نغواړه نو الله بستا دعا قبلې. او پیغمبر علیه السلام قسم خور چې زما د قسمی په غزاد باندې چې چا په قبضه قدرت کې زما روح ته کله چې د بندا په خېټه کې حرام لقمه پرتای صلیخ ترز پورې د عمل نه قبليږي. د کم سړي چې غوخه د حرام نه جوړه شوی د حرام مان له جوړه شوی دغه غوخه د پاره جهنم لایق ته دا به جهنم ته ځي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قسم خور چې هیڅ یو بندا تر هغه وخت پورې مسلمان نشي کېدی تر څو چې داغه زړه او جبه مسلمان شوی نه او تر څو پورې چې داغه گاونډي داغه د تکلیف نه محفوظ شوی نه. او کم بندا چې مال حرام خوري او داغه نه صدقه کوي دا صدقه د نه قبليږي. کده خرج کوي نو برکت پکې نشته. کده وارثانو ته پریږدي د مری نو د جهنم د پاره ځانه توشه جمع کوي. بیشک الله رب العزت ناکار سیز په ناکار عمل باندې نینځي بلکې په ښه عمل باندې ناکار انځي. په نیکو سره په نیک اعمال سره بدی انځلې کیږي خو په بدی سره بدی نه انځلې کیږي. یو بل حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو ځلې خطبه فرمایله او وی اے جماعت المهاجرینو پنځه خصلتونه چې داغه متعلق الله رب العزت نه پناه غواړي. پنځه کارونه دي داغه متعلق د الله نه پناه غواړي چې الله د دین مو ساتي. چې کله هغه پنځه خصلتونه پتا سي کې پیدا شو رالل یو پای کې داده چې کله په قوم کې بے حیايي خورش بے حیا کارونه بے حیا ناس تولاړه لباس بے حیا خبرې د بے حیايي مذاق د بے حیايي غب شپ د بے حیايي نو په دغه قوم باندې بتواعون او وباګانې نوې نوې مرزونه راځي. د دې بے حیايي د خورېدو د وجې نه بنوي نوې مرزونه کې د خلک مبتلا کیږي چې هغه به دوی پلرونو نیکونو نه اورېدلي. او دویم دا چې کوم قوم کې ناب تول کې کمی راغی په دوکې په شوکې سره بل نه زیات اخلي خپله کم ورکوي په قسمونو باندې په دروغو باندې سیس خرڅوي هغه پاکوي. کله چې په قوم کې دا عمل پیدا شو نو په دوی باندې بقات ګرانی مشقت مهنت او حاکم بادشاہ به مسلط شي. او درېمه خبره دادا کله چې قوم زکات نه ورکوي نو بارانونه به بند شي. او څلورم کله چې په قوم کې د الله او د الله د رسول وعدې ماتیږي نو الله پاک په دوی باندې ناشنا دشمن مسلط کی چې دوی مالونه به د دوی د اجازت نه بغیر د دوی ناخلی په زور به یې ناخلی په زور او دوی به ته ګوري. او پنځم
کله چې په قوم کې صاحب اقتدار خلق مشران خلق د الله د کتاب باندې فیصله نه کوي او د الله تعالی په نازل کرده احکاماتو سره دا غوزل نه لګي دا ته ګران ښکاریږي نو الله پاک پر دوی په اپس کې دشمنیانې جګړې دا پیدا کی دا روایت ابن ماجه او بهقی وغیرہ نه نقل له او حاکم دې تا صحیح په شرط مسلم باندې فرمایلی نو حرام مال نه ځان ساتل اغا هر یو حرام هر یو کار داغه چې الله حرام کړي قرآن حرام کړي پیغمبر علی السلام حرام کړي ناغه دې هغه ته نږدې کېدلم نری پکار او چې کله دغه حرام کیږي نو داغه سره بیا دا مصیبتونه دا پریشانی او دا عذابونه بیا خامخا راځي نو الله دې موږ د حرامونه د حرام رزق نه الله زموږ ستاسو حفاظت وکړي فرمایو ولا تاکلوا مخری اموالکم بینکم مالون خپل پمند خپل کې د یو بل بالباطل پنا حق باندې وتدلوا بها الى الحكام او مر سواغل را حاکمانو ته لتاکلوا د پار دی تاسو خری د پار دی چوخي فریق من اموال الناس یو ډلا د مالونو د خلقنا بالاسم په ظلم سره وانتم تعلمون تاسو پويږئ ولا تاکلوا مخری اموالکم مالونا بینکم پما بین خپل کې یو بل بالباطل پنا حق وتدلوا بها الى الحكام امر سواغل را حکمانو ته لتاکلوا پار دی چوخري فریقا یو ډلا من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم په ظلم سره پنا حق وانتم تعلمون تاسو پويږئ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن برحمتك.